سلامونه او مینه ټولو خویندرونو ته قدرمنو دا چې یا پلو او دې پلو لر او بر په یو په بل ترتیب او تکتیکونو باندې وژنې او حالات خرابول موږ او تاسې ګورو په جریان کې یو دا هغه تکتیکونه دي چې خارجي او بهرانیانو د سلونو کالو راسې ترتیب کړي دي او ډېر په مهارت باندې وار په وار باندې مخکې ځي او تر اوسه پکې بریالي دي. نو زما د خبرې مقصد دا دی که ژوند غواړئ، امن غواړئ، په خپله خاوره خپل اختیار غواړئ او د انسانانو په څیر ژوند غواړئ لکه په نورې نړۍ کې چې انسانان یې کوي، نو یوه لار ده د یووالي. د علماو نه یې واخله تر اخري طایفو پورې به سره یو کېږئ، یو بل به زغمو او دښمن ته به یو کېږو. د خپلې خاورې د ساتنې دپاره د هیڅ چا اړتیا نه لرو، دومره ډېر یو چې نړۍ راباندې ډکه ده. په تاسې کې تور او سپین لګیا دي، ستاسو خاوره ساتي. آیا ستاسو غم وړي دي؟ ستاسو غم نه دي وړي. غواړي چې ستاسو د خاورې معدنیات ویسي، لوټ کړي، تاسې ووژني، بې پته مو کړي. نن منګه چې دا چغې وهو چې زمونږه زرونه کاله تاریخ یې درته په خاورو کې خاورې که اورې ورکه، هغه کارونه، هغه شرمونه چې په نړۍ کې نه وو شوي تاسو سره وکړل. نو شرم حد لري، بې پتي حد لري، بې ننګي حد لري. نور به مو هر څه لیدلی وي. هغه کسان چې د څو پیسو په مقابل کې د دښمن تر شا ولاړ دي او خپل رونه وژني، خپل کورونه ورانوي، په هغو مې غږ دی چې باسې کړئ، توبه وباسئ، نور رحم وکئ په خپل ځان، په کورنۍ، په خاورې او په خپل قام او په ملت باندې او په هغو خلکو باندې ما غږ دی چې هغوی د وطن، د خاورې، د قام، د ملت لپاره هلې ځلې کوي. نن دی که سبا دی، دا د زارو غړپ به کوئ، لسګونه او که سلګونه به د خپې نه راځوړندوئ، کورونو ته به یې اور ورته کوئ او شړئ به یې. بله لارې نشته. هماغه خپل زوړ تکتیک ته چې لاړ نه شئ. دغه خلک چې په موږ کې دي، یا د مولا، یا د مفتي، یا د سپینګیري، یا د ملک، یا د مشر، یا د کشر په نوم باندې او د کفارو دپاره کار کوي. یعنی کفارو نه مطلب دا دی چې د هغې د پرکټي دپاره کار کوي او په کلارم نه پرېږدي. نو دا نن دی که سبا دی، دا کار به کوئ. او اخري خبره مې دا ده چې مبارزه نیمه مه کوئ. د منظور نه واخله تر وړوکي پورې، د معلومالي نه واخله، د محمود خان چکزي نه واخله، ټولو باندې غږ کوم که مبارزه کوئ او ټګي پکې نه کوئ. نو نن دی که سبا دی، خپله خاوره چې خپل لاس ته نه کوئ، تر اټکه مارګلې میوالي امو تر اباسینې چې لاس ته رانولئ، ښه ورځ به ونه ګورئ. الله مو ښاد و آباد لره. ژوندي اوسئ، یو بل وزغمئ او مخکې لاړ شئ. السلام علیکم ورحمة الله.